یو درې د میډیکل ټرمینالوجیز دي، اکثر خلک پکې کنفیوز دي، فرق پکې نشي کولی. سټریس، ډپریشن، انزایټي. زیاتره خلک د سټریس، ډپریشن او انزایټي په یو معنا باندې اخلي، خو په دې دریو واړو کې لږ فرق شته دی. سټریس جدا شی دی، انزایټي جدا شی دی او ډپریشن جدا شی دی. اوس څه فرق دی په دریو واړو کې؟ په دې باندې په اسانه څه پوه کوم. اسانه طریقه د دې دا ده که نه، دا سټریس چې دی دا زموږ د پریزنټ سره تعلق ساتي. مطلب په دې موجوده وخت کې چې زموږ ته کم ټینشن او کم چیلنج دی که نه، په دې موجوده اوسني وخت کې دې ته ویلی کېږي سټریس. یعنې مطلب په دې موجوده وخت کې چې موږ ته کم چیلنجز دي، کم ټینشن او فکر دی، دا سټریس دی، دې ته سټریس ویلی کېږي، کم چې د دې اوس وخت سره تعلق ساتي. د دې مثال داسې دی چې په دې اوس وخت کې مثال یو کس دی، هغه ته چا دمکي ورکړې ده، څه تھریټس دي ورسره. اوس د دې انسان سره دا ټینشن ورسره دی چې یاره ما ته دمکي میلاو شوې ده، څه چل به راسره کېږي، څوک به څه نقصان راکوي. چې دا فکر او دا ټینشن د یو انسان سره ورسره، اوس به زه څه کوم، نو دا سټریس. ډپریشن څه شی دی؟ ډپریشن هغه دی چې هغه ستا په پاسټ کې شوي دي. مطلب دا دی چې هغه تیر شوي حالات په تاسو باندې داسې راغلي او مخکې د باندې داسې حالات راغلي او په تیر وخت کې چې هغه ته ذهني خراب کړی، ته ذهني دباو کړی او هغه اوس هم ستا په دې دماغو کې تاویږي. نو دغه چې کومه مسله تا ته جوړه کړې، دغه ته ویلی کېږي ډپریشن. لکه په تیر وخت کې څنګه د چا څه ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی، یا مثال یو ډیت شوی دی، د چا څوک قریبي رشته دار یا د خاندان څوک وفات شوي دي، په تیر وخت کې وفات شوي، خو دا هغه صدمې دومره خراب کړی دی چې د اوسه پورې د دا هغه غم او درد په دې ذهن، په دې دماغو کې تاویږي او دی اوس هم هغه محسوسوي، هغه تکلیف اوس هم دې انسان ته ورکوي. نو دې ته ویلی کېږي ډپریشن. نو په دې موجوده زمانه کې چې انسان ته اوس کم چیلنجز دي، هغه سټریس دی. په تیره زمانه کې چې څه شوي دي او د انسان ته اوس هم تکلیف ورکوي، هغه ډپریشن دی. او انزایټي هغه ده چې انسان ته په راروان وخت کې څه چیلنجز دي، انسان ته په روان ژوند کې څه مسلې دي، د هغه د وجې نه دا انسان پریشانه دی او خفګان دی او ټینشن یې اخیستی دی، دغه ته ویلی کېږي انزایټي. لکه په راروان وخت کې څنګه، په راروان وخت کې داسې چې یو انسان وایي یاره زما اګزام دی، زه به څه کوم. یو انسان وایي یاره زما د کمیشن انټرویو ده، دا اوس دا انټرویو او دا اګزام د ده په دې ذهن کې تاویږي او یو غټ دباو د ده په دې ذهن باندې جوړ دی، یو غټ غر ورته مخې ته پروت دی او د دې انسان خوشحالي حرامه کړې ده. اوس دا په راروان وخت کې دي دا حالات، خو دی د ده اوس پریزنټ چې دی دا هم خرابه کړې ده. نو دا انزایټي ده. یا مثال داسې یو کس دی چې په هغه باندې قرض دی، قرضدار دی او قرضدار یې ورته کال کړی چې هلکه په 3 تاریخ باندې به زه درځم او ماله به زما قرض راکړي. نو 3 تاریخ لا راغلی نه دی، خو د دې انسان سره یو ټینشن شته دی، یو فکر او غم ورسره دی چې یاره زما قرضدار راځي، زما نه به پیسې غواړي، زه به څه کوم، ما سره خو پیسې نشته. نو پر روان وخت کې چې کم چیلنجز انسان ته دي، هغه ته انزایټي ویلی کېږي. نو سمپل اسانه خبره شوه. سټریس هغه څه دي چې په دې موجوده وخت کې تا ته کم چیلنجز دي، ډپریشن هغه دی چې ستا په تیر وخت کې تا ته څه، او انزایټي هغه دی چې هغه تا ته پر روان وخت کې کم چیلنجز دي او کم کرایسس دي، دغه ته انزایټي ویلی کېږي.